ایران د باګرام په اړه ټرمپ ته سخت خبرداری ورکړ. وایي باګرام به د امریکایانو په قبرستان بدل شي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. له امریکا، چین او روسیې وروسته ایران هم د باګرام موضوع ته غبرګون وښود او د ایراني پارلمان د ملي امنیت کمیسیون غړي ابوالفضل ویلي بیرته افغانستان ته د امریکا ستنېدل به د سیمې امنیتي وضعیت او د سیمې هیوادونو ګټې له خطر سره مخ کړي. نوموړي خبرداری ورکړه چې باګرام به د امریکا لپاره په قبرستان بدل شي. نوموړي چې په افغانستان کې د ایراني سفیر په توګه هم کار کړی دی ویلي اول خو به طالبان امریکا ته باګرام ونه سپاري، خو د امریکا د فشار پر مهال ایران، روسیه، چین، تاجکستان او ازبکستان د امریکا له سیاستونو سره مقابله کولی شي. شنونکي وایي ایران چې د پخوانۍ جګړې پر مهال هم د طالبانو نظامي او سیاسي ملاتړ کاوه، ښایي هېڅکله اجازه ورنکړي چې امریکا بیا افغانستان ته راشي. بلخوا ملګري ملتونه وایي امریکا او طالبان د باګرام ستونزه د خبرو اترو له لارې حل کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د چهارشنبې په ورځ ویل دا سازمان یوازې د افغانستان وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو حالت نشي بدلولی او د نړۍ د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. نوموړي د رسنیو یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویل د باګرام په څیر موضوعات باید د خبرو له لارې حل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې غوښتنه کړې وه چې د باګرام هوایي اډه د امریکا تر کنټرول لاندې شي او طالبانو ته خبرداری ورکړی و چې که دا اډه واشنګټن ته ونه سپاري نو بدې پیښې به رامنځته شي. ټرمپ دا اډه د چین د اټومي فعالیتونو د څار لپاره مهمه بللې وه او که څه هم له ګواښونکې لهجې کار اخیستی، خو هیله څرګنده کړې وه چې له طالبانو سره به په دې اړه یوه هوکړه وشي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.